بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر کوم. په دې ویډیو کې د 5 خوبونو تعبیر کوم. د یو مسافر چې هغه خپل کور په خوب کې لیدلی، یو بل ورور چې هغه خوب لیدلی چې جومات کې برمه وهي څاش وباسي، او یو بل ورور چې هغه خوب لیدلی ده چې سفر کوي چیرته، او یو بل ورور یو بل زنانه ده چې هغه خوب لیدلی ده. نو دا خوبونه انشاءالله تعبیرو. اخره پورې موږ سره اوسئ. که چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ، لایک کړئ. اول خوب وایو. زه 2 کاله کېږي چې له کور څخه مسافر یم. نن مې په خوب کې خپل کور وینم چې ډېر ښکلی نیالګي پکې شته، ښکلی ګلان نیولي. دغه نیالګي خپل کور کې شین چمن پکې هم وي. نو دا ډېر ښه خوب ده. نیالګي نه مراد هغه ستا چې کوم سرمایه ګذاري کړی کور کې چې دې لګلي دي، دغه انشاءالله ښه اثرات به ګورې. او همدارنګه د کورنۍ په اعضاو ماشومانو باندې هم تعبیر کېږي. او شنه چمن نه مراد، شین چمن نه مراد دنیا ده، مال ده، خوشحالي ده. دا انشاءالله ټول به تا ته په نصیب کېږي. که تا ته تشویش وي د کور تګ، یا هلته ستا نور څه معاملې وي شی، انشاءالله هر څه به الله خیر کړي، هر څه به کېږي، هر څه په خیر سره به سرته رسېږي. والله تعالی اعلم. د نور خوبونه دي. بل خوب ده یو زنانه خوب ده. خوب یې لیدلی ده چې وایي زموږ د کورنۍ، زما وایي زړه او د تریخه او د ځیګر او دا ټول شیان یې بهر ویستلي، او د برندې په مخ د سمت په سر باندې، فرش په سر باندې ایښي دي. او زه ورته ګورم، ما ته هېڅ تکلیف هم نه وي. زه ګورم او زړه ته مې ګورم، هر شي ته ګورم. نو دا خو که د خوب وخت صحیح نه وي، نو دا شیطاني خوب ده. لکه د مونځ په وخت کې سهار یا سهار مونځ نه بعد وي، یا د مونځ نه نږدې وخت وي، یا ستا د جګېدو ټیم وي چې کوم وخت ته جګېږي د خوب هر سهار، نو بیا دا خوب شیطاني خوب ده او تعبیر نه لري. خیر شر پکې نشته. دا به چاته نه وایي. اعوذ بالله وایي. د دې خوب له شر څخه الله ته به پناه غواړي. او که چېرته د دې خوب وخت صحیح وي، ښه صحیح وخت وي، د شپې 3-4 بجې، او د اذان نه لږ مخکې، ستا د جګېدو نه مخکې، یو د خوب نه وروسته ته ویښ شوې، او ډار په تا باندې نه و، مطمئن وي، او تا فکر کاوه چې په دې خوب کې چې شته، بیا دا خوب تعبیر لري. د دې خوب تعبیر بیا دا ده چې ستا کورنۍ تا سره لږ په تکلیف ده، چې تا ته کوم خبرې کوي، کوم نصیحت کوي، یا کوم غواړي ستا ته په کوم خبره وضاحت وکړي او تا پوه کړي، هغه کې هغوی ډېر زیات تکلیف وباسي او تا باندې هم بوج راځي. هغوی تا ته خیر رسول غواړي. لکه یو ډاکټر چې یو څوک اپریشن کوي، عملیات کوي، نو د هغه که زړه وباسي، یو ځای پرې کوي، قطع کوي، نو په دې کې د ده د خیر لپاره ده. حالانکې دی فکر کوي چې دا به زما د شر لپاره وي، خو دا د ده د خیر لپاره ده. نو په دې خوب کې تا زړه ویستل شوی د ستا د کورنۍ لخوا، او ځیګر او هر څه، او ته ورته ګورې، ستا باندې هېڅ تکلیف نشته، ټولو شیانو ته ګورې. دا ستا حالت ښیي، ستا د کورنۍ هغه حالت ښیي چې تا سره څومره هغوی احتیاط کوي، او څومره تا ته نصیحت کوي، او څومره کوشش کوي چې تا ته اطمینان درکړي، او ستا زړه د بعضو مسایلو په رابطه باندې صفا کړي، او کوم شی چې غواړي چې هغوی ووایي او ته باید ومنې، په هغه کې دې خیر ده. دا تشویشونه دي، هغه غواړي رفع کړي، نو هغوی خپل کوشش کوي، خپل زحمت وباسي. نو دا بیا ښه خوب ده. والله تعالی اعلم. دا بل خوب اورو. برمه وهم په مسجد کې. بیا چې برمه ووهل شوه، د برمې کار روان و، نیمه وهل شوی نیمه پاته وه. په دغه حالت کې زه رالم، د دغه برمې څخه عکاسي کوم. د دغه برمه چې کار شروع دی، دغسې عکاسي کوم. د عکاسي بیا فیسبوک ته په لایف ډول پورته کوم. نو دا وایي چې زه جومات کې برمه وهم او عکاسي کوم، لایف ږدمه، او د برمه وهلو کې د شروع کې خټه نه راوځي، بلکې اوبه راوځي، یعنې د شروع نه اوبه راوځي. نو دا خوب که وخت صحیح وي، او دغسې سوچونه تا سره نه وي چې ته خیریه مؤسسه جوړ کړې، یا څه ترتیب وکړې، په داسې سوچونو کې ته نه یې، همداسې دا خوب دې کتلی ده، نو بیا خوب تعبیر هم دغه ده چې انشاءالله جومات تګ کې تا ته خیر ده. که ته لږه کې جومات طرف ته توجه وکړې، او جومات ته لږ وخت ورکړې، مسجد ته هغه خپل 5 وخته ټاکلي لاړ سې، او انشاءالله تا ته ډېر خیر رسېږي، معنویات رسېږي، خیر رسېږي، او ته ډېر زیات اطمینان او سکون حاصلوې دې سره انشاءالله. او که چېرته داسې وي چې ته به دې سوچونه کوې چې خیریه مؤسسه جوړ کړې، یا چا سره کار وکړې، یا داسې یو چا نه چې چا سره چې وغږېږې چې کوم جومات کې کومک وکړي، او دا خوب تا کتلی ده، بیا دا خوب تعبیر نه لري. دې کې بیا خیر شر نشته.
او دا خوب بیا هماغه سوچونو باندې تعبیر کیږي او بیا څه خاص تعبیر پکې نشته. والله تعالی اعلم. دا بل خوب اورو. سهار مونځ نه مخکې خوب کې د غوایي تازه جګر او سږی همداسې خوري، خامې خوري، د دا سمه غوایي لارې تازه جګر او سږي او دا خام خوري. نو خام غوښه په خوب کې ښه تعبیر نه لري. هغه رزق باندې تعبیر کېږي چې هغه لږ سختي سره لاسته راځي، لکه لږ سخت رزق. یو چېرته که کاروبار شروع کوې یا داسې اراده لرې د سفر، نو لږه کې سختي باندې تعبیر کېږي چې لږ سختي سره دا کار کېږي او دا رزق حاصلېږي او دا کاروبار مخکې ځي. نو ښه دا ده چې لږ سوچ وکړې او کوم کار کې څه شروع کوې نو مشوره وکړې چې هغه کار اساني وي، بیا پکې بند پاتې نه شي، سختي تاته پیدا نه شي. نو خامه غوښه په خوب کې کتل ښه نه وي. رزق باندې تعبیر کېږي چې سختي سره لاسته راځي. پخه غوښه، پخه کړي شیان په خوب کې بیا ښه تعبیر لري چې هغه اسانه رزق باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. دا بل خوب اخرنی خوب اورو. دا مې خوب لیدی لقماني صاحب په خوب کې زما والد صاحب چې دی هغه ماته نوي کالي کړي داسې ژېړ رنګ کې نوي کالي ورته کړي، زما بچیانو ته یې هم کړي، ما ته یې هم کړي. په یو غټ بیګ کې هغې کې ماته سامان ږدي او زه هم پکې سامانونه ږدم چې د سفر لرم، سفر ځم. څه پیسې هم څه اندازه هغې کې ایښي، بار ملکي کرنسي هغه پیسې پکې ایښي، نورې مې او چې لرم خو چې پته ډېره نه لګېږي. ښه، نو دا ورور دی په واقعیت کې هم د سفر اراده لري او خوب یې کتلی ده چې داسې سفر ده او بیک تړل کېږي او کالي ورته نوي کړي پلار یې او پیسې ورته ږدي په بیک کې. نو دا سوچونه دي، دا سوچونه دي، فکر ده او په دې رابطه باندې ته فکر کوې، سوچ کوې، په همدې کې یې څنګه دا سفر کوې او څنګه به شي او څنګه دا پیسې به پوره شي، پلار به دې څه وایي، نور به څه وایي. نو تا دا خوب کتلی ده، نو دا خوب خاص تعبیر نه لري، دې کې خیر شر نه دا سوچونه وي. نو که غواړې چې په دې سفر په رابطه باندې ته ښه خوب وګورې، تا ته رهنمایي وشي، نو استخاره وکړه. د خوب نه مخکې چې ته د شپې ویده کېږې، د خوب نه مخکې یو تازه اودس وکړه سنت طریقې سره او بیا یو 2 رکعته نفل یا صلات حاجت لمونځ وکړه، 2 رکعته نیت وکړه او بیا په آخر کې هغه دعا استخاره، مشهوره دعا استخاره چې د هغه ووایه او بیا ویده شه. یو شپه نه، 2-3 شپې دا کار وکړه، د الله نه خیر وغواړه چې الله تعالی دا سفر څنګه ده زما. نو امکان د دې زیات ده چې تا ته دا حالات برابر شي، که دا سفر درته خیر و پس ته روان شي او که خیر نه و تا ته څه بندشونه پیدا کېږي، سفر پاتې کېږي. او د دې هم امکان شته چې ته خوب وګورې او خوب کې هم تا ته څه اطمینان حاصل شي. نو دا بیا طریقه وکړه. والله تعالی اعلم. نو الله تعالی دې وکړي چې دا وروڼه خپل خوبونه واوري او مطمئن شي. او که ستاسو هم چېرته خوبونه لیدلي وي نو بیا تاسو کولی شئ د تعبیر خواب لقماني فیسبوک پیج ده، هلته سرچ وکړئ فارسي باندې، فیسبوک کې ولیکئ تعبیر خواب لقماني، نو هلته د مسنجر له لارې نه ما ته ریکارډ اواز هم لیکلی شئ، ریکارډ کولی شئ خپل اواز او لیکلی هم شئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.